د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. تازه خبر پنجشیر هم طالبان ته تسلیم شو. دوستانو ویډیو تر پای وګورئ. که چیرې مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. پلازمینه کابل د ننګرهار لغمان او د هیواد زیات شمېر ولایتونو کې پراخې ډزې روانې دي. خلک هوایي ډزو سخت ویرولي دي او ځینې سرچینې وایي چې دا ډزې د پنجشیر د نیولو په خوشحالۍ کې کیږي. همدارنګه ذبیح الله مجاهد په خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکي کابل ښار او ټول هیواد کې د مجاهدینو د پام وړ له هوایي ډزو څخه جداً ډډه وکړئ او پر ځای یې د الله تعالی شکر ادا کړئ. ستاسې په لاس کې وسله او مرمۍ بیت المال دی. هیڅوک یې د ضایع کېدو حق نه لري. سړې مرمۍ عامو خلکو ته د زیان اړولو قوي احتمال لري، نو بناءً بې ځایه ډزې مه کوئ. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیات معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.